سره غرمه ده خلک کارونه ته شپږ دسته به جوړیا شپږ دسته او بابا دې خوا راشه السلام علیکم بابا شپږ دسته به جوړیا یو خو ته د دې شي نه قلار شه سره غرمه ته څه کار روزګار ته نشته بابا داسې کار دی که نه چې نور زه په دې پاکستان کې مزدوري نه کوم ته په پاکستان کې کار نه کوې نو دا زه به تر څو پورې ژوندی یم چې ستاسو له کارونه کوم هغه بابا داسې خبره ده که نه چې زه نور اوسیان نه غورځم او هر بله خبره په دې تیره به د خپله لینډر ومکمه او دومره روپۍ به په دې حساب چوتګانه نه هغه به دلوالمه دقه دې یوه د کار خبره وکړه خو که زه به څو پورې ژوندی یم چې زه به تاسو له لینډرې او دغه تندی مېخې دا اوس خرڅو به نه ګورې که ستا د خیال حساب ویزه پسې زه به د چا نه قرضوم تا به لېږم بابا یو دې کش کا او ما له ویزه وکړه نه او بیا ټول هنر نه شي تا ما تندی مېخ والې هلکه بابا والله دومره روپۍ به درله ولېږم او په دې حساب چوتګاڼی نه دی هغه به درواړم او چشمې به لګوې زه تا پېژنم تا پېژنم د سعودیانو هلته نه دی تللی ایک ته به کښېننې اوبو ته به کښېننې زما د دې شي خبره یاد وساته که ته اوبو ته کښېناستې هم به دې رانیسي که میچانو ته کښېناستې هم دې رانیسي هلکه بابا سعودي دي چې کوم تل دي که نه هغه لوپر دي او دا زوی چې دلار که نه دلته دا کار کړلی همیخې مې رساتلی دیوال دی که بله مزدوري کوم خټیر او فکر یې مه کوه هلکه په مخ هم چې بابا لرګي په دې یو خبر دې خوشحاله به چې لکه ته وایې چې دا لینډر دله به دې ډېر اچوم او بلکل بس زما یو مې دی اجازې والا زه د سره خبره کوم او زما یو ملګری سعودي راغلی اوس لږې ورځې پاتې دي 2-3 ورځې ځي نو زه به د هغه سره مشوره کوم د هغه خوا نه به لاړ شم ځکه ډېرو راغلی 2-3 میاشتې وشوې اوس ځي نو زه به د هغه خوا لاړ شم او ته ایجنسۍ ته لاړ شو زما د ویزې کوشش وکړه او دا موبایل دی والا لوپري مه کوه خپل کار وپېژنه دغه ته لیټ لاړه نه لوپري نه کوم دا ملګری زه ایجنسۍ والا سره او زه لاړم بابا او ته ایجنسۍ والا سره خبره وکړه زه ایجنسۍ والا سره خبره به وکړم ډېره ښکلې خبره ده صحیح ده صحیح ده سعودي ته څه حساب کتاب دی یاره سعودي ته روان یم ما یې دنه معلومات وکړو که نه چې څنګه حساب کتاب دی کار ما څنګه دی ورکه په خپله خو غر کې به خو چې ته خو هم ځان سره غر کړم مړه لاړ شه خدای په سپینو یو موږ به کړو په لشکل ګوټانو کې مسجد یې مړه روپۍ به راغونډې ښه چې بس کې ګډوډۍ به خورې یاره هېڅ هم نه کومه خو ما چې دنه معلومات وکړم لاړم ناشته شي سبا داسې یاره الله محمد Many months later. را یاد کړو هلو څو سبا تیاره ده جو شپږ دسته بچې شپږ دسته بچې او بابا دې خوا راشه او بابا ولې سبا مازدیګر به ځي انشاءالله زه ملګري بوځم بازار ته پیسې زه در کوم بیا به زه در سودا مودا وکړم صحیح ده بابا زه بچی از کومه کړه جو بیا ځمه مونږ او تاسو پکې هلته فضول البیکونه به نه خورې دا ټول ما کتلي هغه علاقه او خپل کار پکې او بس دا لیټر میټر دی یاد یې که نه او د میخې روپۍ به خصوصي یادې هلکه بابا داسې کار دی که نه چې پتلار تړلې د میخې روپۍ او د ویزې روپۍ دا به د دې ډېرې لینټر د دې ډېرې
او دا چوت ګاډي نه دي چوت چې رواني زه ورته بچې دا تیاري کوه سبا مازدیګر مې چاته ځي بابا. ځه ځه هلکه د سپک دسته بچې بس سپک دسته بچې حاجي راشه ملګری دې راغلی او په 4 بجې دې فلایټ دی چې بیا د وخته تیاري وکړي او چې ځې د خیره بېغمه شه دادا بیک روانم زم چې ځو لکه ټیم د دې شي زما دا یو نصیحت واوره چې مونږ به د قضا کې او پزول کسان سره به خپل کال نه بځي صحیح ده. او ګوره پیسې برا لګي ګوره تندې می خبره به خرڅ کړل په دې اړه مې درته ګوره بې فکره شه دا بابا بې فکره شه او زه زما بیک را لمه بیک راواله او جاز به ماته انتظار کوي چا دا انتظار کوي یاره خو دا ته د مزدورین نه خو بس خو مغه دارمان ولا پورا کومه بس چې خوشاله یوري چې لاړ شي ساسو مرګره دي ساسو مرګره دي تاسو په سبا باندې بالکل بس الله دې کامیاب کړي التا یو زو او زو زجو هریانو چې مې مات کړل دي هغه مې په بیک کې کړل چې ورک کړم ګاډي راغله زو زی د شي څنګه نه کېږي رسد کو راځي ګوره او راځي دې ګاډي ته به وخی چې به راځو خپل ځان به غټ خیال ساتي او کار له بځې په ټیم بیا خپل ډېرې ته راځي او نو بریا دې به بالکل نه کې ښه صحیح ده ځه الله دې مل شه راوړل چې تو ګاډي مې ته یو غلطه کې راوړه صحیح ده او استاد څو ګاډي درلو ما راوړل شپږ ګاډي راوړه شپږ ګاډي ګران یاره صبر کوه چې ټاکو کم کنه مړه ما دلته په مرجی او سمې لانجې دي مړه یا الله ما ته چا وی چې سوزي ته راځه
چراړه سودا دي کې به اوس راشي چې پتی کې لګي با مړه ما ته چا وی چې سعودي ته راځم زر راځه زر السلام عليكم. وين مدير طاني؟ شو شو يا بالكاس تاسر شكاركي شو وبولة اللي هو يشرب مويه أنت إيجي شغل والله إجليس مړه دا کار ګران دی دا کار زه نه کوم هو قال هذا شغل قوي انا ما اقدر اسوي هو قال هذا شغل قوي انا ما اقدر اسوي نعم أنا وقف أنا أشوف بعدين ما يبغى جيب باسبور. أنا ما يبغى خلي ولا أنا ما يبغى خلي ولا أنا باسبور. كم مدير؟ تاخذ شيء حلق ده انه ګوري ته بسيب کار کې یاره چې دای چلو شو دومره په کونې د غرنګ لړ ولې تا زه په واپې نشوي نه خروج ته ولګاو ټیکدار صاحب په خیر خی ټیک ټاک برابرې تا ولې راکړه پاسپورت سره دې پرېخه او دغه شان دا څه راغی او دې په دغه ځای کې ناسو په سعودي کې ژوند څه دی په سعودي کې دغه ژوند تیرې کار باندې کې خو مونږ هم د ناس ته مونږ چې دی هم په ولاړې ور ټیکدار صاحب زم که څه پکې کیږي نه سړی غریب دی ځل دی کلیواله مې دی مینا ته وته کړلې او دته پته ده د خیر پوهې د پینو خود ته مینو یو خود د خبرې لګ دغه وکړي تر سعودي نه څه خبر ده پرون داغه سړی دی نن ماته وی چې زه دا کار ګران دی ټیکدار صاحب زم که څه پکې کیږي سړی غریب دی دا وره تا جماعتي په سعودي کې کار آسان دی بس کپڑا کې بغرځي او بارش ته په ټوګو نه پويږي پوښوي مرګري راستا کار دی هغه زونه والا بس جواب ما ته مې زبطاله دوه روپے ورنو مرګري عزت نه لاړم زه بابا ته ټلیفون کوم چې مال ټیکټ راولېګا او زه شهر مجرو ټیکدار صاحب سره خبره وکي د سړي سره خبره وکړو لاړم پرې دا مړه لاړم وسته مړه مغایا خلګار به کې دا بچو بل سر ته ورسې لاس ګاډي راوړو شل ګاډي راوړو و ما خدای دې کې واپس پینو کپړو کې ګرځم په خپل وطن کې دا مړه وطن واپس پینو کپړو کې ګرځم وځي وکم پاسپورت راځي الله خدای ته رس خله دره دا لټي وال دا ماري په سر خله پاسپورت راوځي پاسپورت ورګه ورې چې کالو کم بابا تا اوس خو ډاډه ګرځه سپک دسته په پیسې را لېږي او د ګاډي واده یې وکړله اوس خو په سپک دسته ښه سړی و بس ډېرې وعدې کړي الله پاک دې ته کامیاب کړي
او ښه ډاډه به ګرځو انشاءالله اورې پټې وه موږ به هغه قضا په راځي هغه به کوي الو السلام علیکم داجی وعلیکم سلام هلکه سپک دسته دی او ښی به سپک دسته ته ښی برابر یې ټیک ټاک یې خیمه ته خی او داجی ما یې بګینګ ټیکټ راولېږه کور ته درنما څو ها زه نورې بیخي نشم خرڅولی ځانه کار مه جوړوه او زویدی چل شوی و پاسپورټ یې راته غوځارلی و هلته کې زه ناست وم او هغه بل زما ملګری نه وم راځي چې خواله تللی وم هغه غرق شوي ما ته ویل هلته کې په سپینو کپړو کې ګرځي او ښکلی کار دی او هغه تللی و اوبه یې څکلې او په دې کې کپیل لاګه بس عربۍ څه خبرې وکړه او پاسپورټ مخې راله پې وویشته او رایې کو ویزا که د ده سره کار نه ځان د بل چا سره کښېنه او 2 کاله څه په حال جوړ تېر که ځکه زه بله دندۍ میخه نشم خرڅولی ځان هړ که او 2 کاله به دې کې ټیم میخه دی به ځي او راځي زما خدای چې چاته پېښه کړي ځان دې ورته پېښه کړي